که 2000 نور طالبان خوشي شي وطن کې غوبل جوړیږي. طالبانو له امریکا څخه غوښتي دي چې د دوحې د تړون پر اساس د افغان حکومت له زندانونو د دوی 2000 نور بندیان هم خوشي کړي. دوی د دغو زندانیانو د خوشي کېدو لپاره وخت هم ټاکلی او ویلي دي چې باید تر راتلونکو 10 یا تر 10 کمو ورځو پورې دغه بندیان خوشي کړای شي. که 2000 طالبان خوشي شي وطن کې څه پیښیږي؟ د طالبانو او امریکایانو تر تړون مخکې طالبانو خپل تر نیمایي زیات نظامي قوت بایللی و. نه د جګړې توان درلود او نه دومره جنګیالي ورپاتې وو چې د جګړې میدان ګرم پرې وساتي. خو همدا چې د دوحې تړون لاسلیک شو یو دم نیم مات شوي طالبان اسمان ته پورته شول، ځکه له یوې خوا یې زندانیان خوشي شول او له بلې خوا یې په نړیوال سټیج ځان د نړۍ د زبر ځواک د ماتونکو په نوم مشهور کړ. 50,000 طالب بندیان خوشي شوو طالب بندیانو په قرآن لوړه کړې وه چې بیا به جنګ ته نه ځي، خو هر ځای کې ونیول او وی وژل. جګړه توده شوه، د اوربند غوښتنه ونه منل شوه او په یو ډول طالبانو د خپلو غوښتنو د پوره کېدو لپاره نظامي فشارونه زیات کړل. اوس که چیرې د طالبانو 2000 نور بندیان خوشي شي د جګړې ډګر لا ګرمیږي. طالبان نظامي قوت پیدا کوي، غوښتنې لا پسې زیاتیږي او په یو ډول غواړي د امریکا په ملاتړ خپل حکومت یعنی امارت بیا ژوندی کړي او په ګډه د افغانستان په خاوره غوبل جوړ کړي. حکومت ته پکار ده چې له ډیر تدبیر او پلان څخه کار واخلي. د نورو طالب زندانیانو د خوشي کېدو په تړاو دي نړیوال ضمانت واخلي، بیا دې په پوره غور یو معقول اقدام وکړي، ځکه د طالبانو 50,000 بندیانو خوشي کېدو په هېواد کې پر روان وضعیت او د اوربند پر رامنځته کولو هیڅ راز اغیز مثبت نه و کړ. که 2000 نور خوشي شي بیا خو به بیخي غوبل جوړ وي او د خلکو چیغې به اسمان ته پورته شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ.